یو ملګری پوښتنه کړې ده چې د غاښونو ډکول د چاندۍ نه یا د هغې د سیمټو نه څنګه د دې سره غسل او اودس کیږي که نه؟ محترمو، غاښونه ډکول د چاندۍ نه یعنې د سپینو زرو نه یا د هغې د سیمټو د دوا نه ډکول جایز دي، اودس هم ورسره کیږي او غسل هم ورسره کیږي. دې دپاره دا کتاب دی جدید فقهي مسائل، مولانا خالد سیف الله رحمانی صاحب لیکلی دی. دا اول جلد دی او صفحه ده 204. دې ځای کې وایي چې خپل غاښونه چې د چا غاښونه خلاص شي دې دپاره چې نور جراثیم یې ونه خوري، په هغې کې سیمټ اچول یا وسپنه اچول، د هغې چاندي اچول وغیره، د هغې په ډکولو کې هېڅ مضایقه نشته او مشکل پکې نه پیښوي.